هلکه په تاسو درې واړو کې چې چا دا چاول مخکې ختم کړو نو هغه به زه د خپل جایداد مالک جوړوم او د خپل کلي دا مشري به ورته حواله کوم دا فیصلې به بیا هغه کوي. پلاره دا خوراک خو به دا پهلوان په 2 سکندو کې وخوري. او کنه پلاره دومره زیاته که جایداد نه راکړې نو مه راکړه، نو دومره زیاتې را سره سره او کنه سمه خوځوئ دا ستاسو مشر ورور دی لږ په تمیز کې خبرې کوئ. دا خوراک هم یو شرط دی او شرط ورته ووایه. دا خوراک به تاسو په هغه ځای کې کوئ چې هیڅ څوک ونی. داسې ځای به لا کوم ځای چې هلته به موږ څوک نه ویني. داسې خو ډېر شی ځایونه دي چې موږ هلته څوک نه ویني. چته کوي د خپل حصې دا پلیټونه او کم سړي چې مخکې وخوړه او زما خواله راغی هغه به زما د هر څه وارثي او دا ناظمي او دا مشري به هغه ته پاتې. چېرته پلاره یاره ملک صاحب زه پوه نه شوم ته د دې خپلو بچو نه په دې کې څه امتحان دی؟ دا امتحان تی ځکه عالمه زما د مرګ ژوند پته نه لګي که زه سبا له نه یم نو چې د دې کلي د دې خلکو سره عدل او انصاف میلاو شي او عدل او انصاف ورسره وکړي. نو ملک صاحب د دې د خوراک سره څه تعلق دی؟ د دې پته به تا ته اوس لږ ساعت پس ولګي. لکه ودرېږه دی پرېږدې چې ځي زما ستا سره پټه خبره ده. راځه رور مې شکار دی که دا پهلوان دا خوراک وخوړو او مخکې لاړ د پلار خواله نو موږ به د جایداد نه دمه کې خو داسې کار کوو چې دواړه ملګري کېږو او دا اول به دا یو پلیټ وخورو بیا به دا بل وخورو. نه که نه دا خو موږ ته وایي چې دا خوراک په هغه ځای کې خورئ چې په کوم ځای کې هېڅوک هم نه وي. دا خو موږ د پلار نافرماني کوو بیا. نو داسې خبره ده پلار خو زموږ سره هم زیاتی وکړو که نه که دې پهلوان دا خوراک اوس په 2 منټه کې وکړو خو داسې به ما او تا د جایداد نه خلاص شو. خو داسې کار کوو دا به اول به دا وخورو بیا به دا وخورو او د پهلوان نه به مخکې د پلار خواله لاړ شو نو جایداد به زموږ په نوم شي پهلوان به دې د منځه وځي. داسې کار کوو چې دا دواړه وخورو او د پلار مخې له لاړ شو نو دغه شانې به ما او تا دا جایداد په منځ نیم کو نیم به ستا شي او نیم به زما شي. څه ته ګورې راځه که نه. او که نه بلکل صحیح ده. نه د پلار جاسوسان په هر ځای کې ګرځي دغه ځای ته پناه کېږو دا دیوال نه پناه دی دغه ځای موږ څوک نه ویني او که پهلوان نه مخکې شو نو ګوره جایداد نه به یې فارغه کړي خو راځه چې دغلته کښېنو دلته کښېنه دلته کښېنه راځه دلته کښېنه. زر زر خوره که پهلوان نه مخکې شو نو ګوره د جایداد نه به یې فارغه کړي وو. هلکه دا یو پلیټ اخوا که دا به وخورو به دواړه به شریکه بیا به دا بل وخورو. وروره ته کښېنه زه مخکې ځمه یوازې یوازې ځو څنګه چې پلار ورشکي شي ګورئ ښه چې زه لاړم بیا به ته راشې صحیح ده. ته ورشه. ناوله پلاره ما خپل خوراک د ټولو نه مخکې وکړو اوس ما د دې جایداد مالک کا او دا پټکۍ ما ته په سر کړه. تا څنګه جایداد مالک کا خوراک خو ټول مې ما خوړل پلاره او دې جایداد مالک کا. ها تاسو رالی یاره هغه پهلوان خو را نغی ته ورشه دا پهلوان څه بندوبست وکړئ وله. هغه خو به د اوسه پورې نیم هم نه یې خوړلی که څنګه. ملک صاحب پهلوان خو مې راوسو خو ده خو ته یوه نوړی هم نه ده نیمګړې کړې. پلاره زه دې یوه نوړی هم نه خوړلی د دې مطلب دا شو چې دا شی ما وګټو او دا جایداد اوس زما په نوم کا که څنګه زما په نوم نه ما ګټلی. ما ګټل ډول ما خالي کړل. منو دا مقابله خو د خوراک نه وه دا خو د ایماندارۍ وه چې هغه تاسو دواړو وبېلله. د ایماندارۍ مقابله او موږ وبېلله هغه څنګه پلاره؟ تاسو د بیللو وجه به تاسو د پهلوان وښئ. پهلوانه تا ولې نه دی خوړلی د خپل خوراک؟ پلاره تاسو چې کوم شرط ایښی چې دا خوراک په هغه ځای کې خورئ چې تاسو څوک نو او زه چې به کوم ځای کې ناستم نو ما ته به زما الله کاته نو ما دا خوراک ځکه نه دی کړی. دا خو موږ ته د سره پته نه اوس تاسو دواړو ته پته ولګېده تاسو نالایق یې چې د دې اصل حقدار څوک دی دا پټکۍ به د سبا نه دا پهلوان خسروئ. ملګرو زمونږ بد او ښه عملونه ټول الله تعالی ویني.